په پېښور پولیس لین کې په جومات کې بمي چاودنې او خودکش شو او پای کې 1.5 پولیسوالو خپل ژوند د لاسه ورکو او په سلهاو نور زخمیان شو. نو په هغې باندې اولنۍ ویډیو ما وکړه او دا مې ویل چې دا خودکش نه دی، دا یا د جومات لاندې بمونه ایښي یا د ډرون نه ایستلی. ورشئ زما په فیسبوک کې هغه ویډیو شته دی، تقریبا 2.5 میلیونه خلکو کتلې ده. ځکه خودکش دومره ورانۍ نه کوي. موږ په افغانستان کې معلوم دی دا 20 کاله موږ ته معلومات دي ټول افغانانو ته. او پرون چې په باجوړ کې کوم کار وشو خلکو ویل دا خودکش شوی. ورشئ زما ویډیو شته، ما ورته خودکش نه دی، بمونه یې ورلاندې ایښي دي او هغه معلوم شو چې د ډرون نه ایستلی دی. او همداسې کار په افغانستان کې په هرات کې یا په نورو ځایونو کې د ډرون د لارې دغه کوي. نجیب الله انصاري د هرات کې یو مشهور عالم و، هغه یې د ډرون نه ویشت او نور ملګري ورته مړه کړه، شهیدان یې کړه. خو زه یو خبره کومه چې اوس خو دغه فضلامان ته موږ دا ډیزل پمپ ته دا ویو چې فضلامان ډیزل پمپه که ته چېرته قرآن منې، ته چېرته اسلام منې او ته چېرته مسلمان پیدا شوی او په اسلام باندې یقین ساتي او خدای منې او رسول منې، خو نن به ته جګ شي د دغه باجوړ کې چې تقریبا 80 مسلمانان پښتانه شهیدان کړه، د دې پوښتنه به د اسلام آباد نه وکړي او د جهاد فتوا به ورکړي. که ته چېرته د خپلې مور او پلار نه شوی او بل ځیننۍ پیدا شوی په افغانستان باندې خو د جهاد فتواګانې ورکولې چېرته نري او چېرته د یهودو د نصاراو بچی نه او یقین لري په قرآن او په اسلام باندې، نو نن به ته د جهاد فتوا ورکړې، د پنجاب نه به خپلې بدلې والې. او که نه منافق یې نو بیا دا اسلام او دا ګیره دې کله که. ځکه دا مولانا بجلیګر صاحب خبره ګیره هغه ګیره ده چې ایمان پکې نه وي، هغه د سپي لکۍ ده. پرون ما د فضل امان د پارټۍ یو دغه کتو یو مولا و چې سمیع الحق د اسلام د پاکستان دپاره ځان قربان کو. خدای هم خولې ماتې که منافقینو رذلانو سمیع الحق هم دې آیسا یې مړ کو، په کوم مرګ باندې مړ کو، د هغې بدله تاسې اخیستی شئ. خو صرف ستاسې خولې چې دي هغه افغانستان دپاره وي چې افغانستان هم تباه او برباد کړو د جهاد په نوم باندې. سر دې ستاسې دا جهاد وخوري منافقینو. نن به ستاسې الهي نصرت زه ومنم چې نن ته د اسلام برباد نه د پنجاب نه د خپلو پښتنو د خپلو مسلمانانو د خپلو پارټۍ د خلکو پوښتنه وکړي. موږ په دغه خلکو خفه یو ځکه چې دا موږ د پارټۍ سره نه تړو، ځکه دا زموږ عام ولس د دین په نوم د اسلام په نوم باندې دا پښتانه تاسې استعمالوئ، هغه بېګناه شهیدان کېږي مړه کېږي. د پارټۍ خبره زه نه کوم. فضلامان د اسلام د ټولو نه غټ دشمن دی. دغه مولیان د اسلام د ټولو غټ دشمنان دي چې دې په افغانستان کې د جهاد خبره کوله او په اسلام برباد کې او په پاکستان کې د کفري قانون او د یلمنډۍ د لارې نه ژوند تېروي. نالت دې وي په تاسې فضلامانه، نالت دې وي د سمیع الحق په هغه بوړاز وایي، نالت دې وي په هغه مولیانو چې په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکولې او دلته یلمنډۍ او لوسې جنکۍ او دلته ورسره وحشت کېږي زما پښتانه شهیدانۍ او خویندې میندې ترې نه بوي او بېعزته کوي او دې خاموشه دي. نالت دې ستاسې په مخونو وانه شي. افغانان ورونو زما خبره به انشاءالله حقیقت وي. زه د ټولو هغه علماو ته سلام کوم، احترام کوم چې د حق خبره کوي، مګر همداسې شیطانان، رزیلان، یزیدان، منافقین هېڅکله دې ته زه ملا نه ویم. دا 2 ګوتې د شیطانانو نه مخکې دي. الله هم تباه او برباد کا.